په کین ماستر کې ویډیو څنګه ایډیټ کیږي. اگر چې زما شوق خو د ویلوګینګ سره دی، لیکن ما ډېر کسان داسې ولیدل خپل پښتانه ډېرو خلکو ته ویډیوګانو باندې کمنټونه کړي چې یاره موږ ته د کین ماستر باندې د ویډیو جوړولو طریقه موږ ته وښایه. نو د هغوی دپاره خاص کر زه ما دا ښه وګڼله چې زه هغوی ته یو ویډیو جوړ کله چې په پلس باندې کلیک وکړئ بیا درې قسم د ویډیو سایز راړئ. اولني باندې دا کوم چې 16:9 دی دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ستاسو کین ماستر همدغه رنګې کولاو شي او را به شي. بیا تاسو کتی شئ اولنی کار همدا پکار دی چې کله تاسو کین ماستر کولاو کوئ نو دې سر ته دا کوم چې میډیا په نظر باندې راځي په دې میډیا باندې به تاسو اوله کلیک کوئ. چونکې تاسو به اول دې ته بیکګراونډ جوړوئ. شاته بیکګراونډ څه ته وایي؟ کله چې د ویډیو نه شاته کومه پرده لګي هغې ته بیکګراونډ وایي. نو تاسو به بیا دې بیکګراونډ سلیکټ کولو او د دې د راخیستلو دپاره به دې بیکګراونډ باندې کلیک وکړئ. اولنی د ویډیو جوړولو نه مخکې به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ اوس تاسو ته هر قسم بیکګراونډ تاسو اوس په دې کې لګولی شئ. فرض که زه به دا یو روانم ټیک نشان باندې به کلیک کوئ چې ستاسو بیکګراونډ په دې ځای باندې پاتې. تاسو داسې کلیک وکړئ بیا به تاسې دا داسې کولاوئ ارام ارام سره. تاسو کتی شئ نو چې څومره ستاسو د ویډیو سایز دی په هغې طریقه باندې که 4 منټه ده 5 منټه ده. دا اوس ما تقریبا 1 منټ جوړه کړه. 1 منټ ویډیو دپاره ما بیکګراونډ جوړ کړو. دې ټیک باندې به بیا کلیک وکړئ. تاسو بیکګراونډ په ځای باندې پاتې شو. اوس چې کله تاسو ویډیو راخلئ په دې بیکګراونډ یې لګوئ کلیک په دې لیر باندې کوئ. دې ګس لاس ته چې کوم نشان دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. په دې یو باندې به کلیک کوئ ځکه دې کې ویډیوګانې دې کې پرتې دي. ستا چې کومه میموري ده هغه ټوله په دغه کې ناسته ده. نو تاسو بیا په دغه باندې کلیک وکئ. کله چې دې باندې کلیک وکئ نو تاسو ته بیا هغه کین ماستر هغه مکمل بیکګراونډ واپس بیا راغلو. هغه ډیټیل بیا راغلو. اوس تاسو کتی شئ دې کې چې کومه ویډیو تاسو راخلئ هغه ویډیو تاسو دې کې لګولی شئ. دا ویډیو چې کله تاسو راواخلئ او دې ځای ته راشئ دا اوس تاسو وګورئ دا ویډیو وړه کې چې کوم نشان دی په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکئ نو ستاسو ویډیو چې هغه به وغځېږي هغه به دا بیکګراونډ مکمل پټ کړي. اولني سکرین باندې به تاسو کلیک وکئ دا به ستاسو ویډیو وغځېږي. په دې ځای باندې ولګوئ نو بیا به په دې ایرو نشان باندې کلیک وکئ. دا اوس تاسو کتی شئ. بیا به اوس که تاسو غواړئ چې یاره د دې ویډیو اواز تیز کړمه ځکه دا اواز کم دی نو تاسو به دې ویډیو باندې کلیک وکئ او دې سایډ ته چې کوم دا د لوډ سپیکر نشان دی همدغه نشان باندې به بیا کلیک وکئ. اوس تاسو کتی شئ تاسو ته 3 قسمه لاینونه په نظر باندې راځي خو تاسو به دې لاین ته راشئ. دې لاین ته چې کله تاسو راشئ نو په دې لاین باندې چې کله ته ګوته زور کړي دا به تا ته ګورې پورته به خپله روان دی. که زیاتې کمې دا کم شو صحیح شو. اوس د دې 100 نه پورته دا سیوا دی دا به سیوا کېږي. په دې ټیک باندې نشان وکړئ. دې ټیک نشان وکړو اوس تاسو ګورئ اواز تیز ښه. بیا که چېرته تاسو دا ویډیو وړه کول غواړئ نو تاسو به دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک وشو تاسو بیا راشئ دې قینچۍ نشان ته دې باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد به راشئ بیا تاسو دې 2م نمبر نشان باندې به کلیک وکړئ. دا وروستی چې کومه ویډیو هغه ختمه شوه او اولنی چې کوم سر دی هغه ستاسو سره پاتې شو. دا اوس تاسو سره 5 سیکنډ ویډیو پاتې شو. تاسو کتی شئ اواز او هر څه برابر. بیا چې کله تاسو دا ویډیو سټور کول غواړئ نو تاسو به په دې ایرو نشان باندې کلیک وکئ. کله تاسو کلیک وکړو اوس تاسو ته راغله دا ویډیو تاسو هغه ویډیو ده کومه چې تاسو اوس جوړه کړه. تاسو به دې ویډیو باندې کلیک وکئ. هغې نه بعد به دې شیر باندې به کلیک وکئ چې په دې باندې کله کلیک وکړو بیا به تاسو راشئ او دې ایکسپورټ په دې باندې به کلیک وکئ. دا اوس تاسو کتی شئ دا ویډیو اپلوډ شوله او تاسو دغه رنګې ویډیو هم جوړولی شئ. دې ویډیو باندې اوس تاسو خپل ځان پوه کوئ. انشاءالله آینده ویډیو لپاره به تاسو لا زه نور هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم. د هغې پورې